السلام علیکم درنو دوستانو د 2-3 ورځې راهیسې چې کوم ټرند چلیدلو یو ښکلی ټیک ټاکر یو ښکلی هلک چې د هغه نوم هادي بټ و د هغه یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی وه چې غلطه ویډیو وه او بیا د هغې نه پس هغه بیان هم ورکړی و ویلي وو چې دا کار ما سره 3 کسان یاد کړي وو چې یو پکې عباسي و او یو پټان دوی ورسره دا کار کړی و ویلي چې ما ته یې نشه راکړې وه بیا د هغې نه پس یې ما سره بدکاري کړې وه خو اوس هغه خپل بیان واپس اخیستی دی نو چې هغه خپل بیان واپس اخیستی هغه سره بیا دا غلط کار چا کړی دا ویډیوګانې چا وایرل کړي دي نن به دغه ټولې ویډیوګانې دغه ټول هر څه تاسو سره ځکه شریکوم چې هغه خپل بیان واپس واخیستو نو آیا دا د خپل ځان د مشهورتیا لپاره دا کار کولو که څنګه تاسو به دا ټول تفصیل هم دلته وګورئ درنو دوستانو د هادي بټو په نوم باندې دغه ټیک ټاکر چې په لکونو فالوورز دي په فیسبوک ټویټر ټیک ټاک سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور دی او هغه 2 ورځې وړاندې بیان هم ورکړی چې ما سره یو 3 کسانو غلط کار کړی د هغوی نومونه هم اخیستي او داسې هم ویل چې زه د انصاف غوښتنه کوم ده پکې جړه هم کړې وه خو اوس د داسې بیان ورکړی دی ویلي دی چې ما په جلدبازۍ کې او په پریشر کې د دوی نومونه اخیستي بلکې دوی ما سره د غلط کار نه و کړی نو قدرمنو تاسو ووایئ چې دا څه قصه ده او د ولې د دغه خلکو صفایي پیش کړله او ویلي چې دوی دا کار راسره نه دی کړی تاسو راسره هم خپل نظر شریک کړئ چې په دې باره کې تاسو څه نظر لرئ